دا جنې چې دنو د خاون کله اپ استلاړ شنو دا جنې چې دنو هر سهار چې دنو د کور نه راوځي او یو زوړ کور د هغه ته نوځي یو غنټه پس چې دنو دغه واپس د کور نه راوځي او بیا چې دنو خاون ولیدل نو سې وسره وکړل ویډیو سره مکمل وګورئ یا زمونږ د پاره به زموږ چینل وسره هم سبسکرایب کړئ د ویډیو د نور ملګرو سره هم شیر کړئ ملګرو دې څه وکړنه د سیټ چې تاسو جنې ښکاری کنه چې د خاون به خپل رخصت کو اپ است او دغه نه پس چې دنو هر سهار بچیدله دا به د کور نه راوتله په ګټ باندې دغه نه پس چې دنو دا یو زوړ کور هغه ته بتلله په مخه دې سي عمل دا په مخه دې کوله نو دې گاونډي چې دنو دا ولیدل کنه دا ولیدل چې دا د کور نه راوځي دغه نه پس چې دنو سي زوړ کور ته ځي اول ته یو غنټه یو نیمه غنټه چې دا نو ال تاړو دغه نه پس چې دنو کور ته راځي نو دې گاونډي دې سوچو کو چې دې خاوند ته د مکمل معلومات بیان کما کنه چې دې سیستم روان دي سره خزه دې کور ته ځي نو د سره پارځي نو دا گاونډي چې دنو دا ولاړل او د جنې د خاوند چې دنو دا اپس نه روان دي کله چې دا اپس نه راغی کنه او دې د کور گاونډیان د کور خاطر اورسید نو دا گاونډي پس راووتو او دا وته وای کنه وای سیټ راشه زما ستاسو سره ضروري کار دی نو د جنې د خاوند سیټ راشي او دا وته مکمل خبره وکي کنه چې سره خزه چې دا نو چې کله اپ استلاړ شي نو سره خزه چې دا نو ستا د ګټ نه بهر تر اوځي او د زوړ کور ته ننوځي او د دې الک د مکمل خبره وکړه دغه نه پس چې دا نو د جنې د خاوند کور ته راغی او ډیر ځات په سوچ کې د خزه ته یې سوم نه و چې ته ولې د کور ته ځي دغه نه پس چې دا نو ډیر ځات پریشان دی په سم لاستو سهار چې کله پاسید کنه ول ځا پیسته زما دا پیسته تیاری کوله دغه نه پس چې نو کور نه بهر ته وته او پښه د خپل خزه ته چې کله دا پښه ده کنه دا خزه چې کله په ګټ باندې راوتی دا کنه او هغه کور ته ځینو د خاونه پسې هم شاته ور روان دي چې کله پسې شاته ور روان دي کنه نو چې کله هغه د جنې د زوړ کور ته ورنوتی دا کنه نو دا سړی پسې هم ورنوتی دی او دغه پس چې نو د جنې د خاون لیدلې دي کنه چې د جنې د پلار نه دی کنه دا د غلطه دی نو د جنې د خاون هم ډیر ځات حیران شو کنه چې دا څه معاملې ده هغه دې معافي وغوښته جنې د خپل خاون نه چې ما معاف کا دا زما پلار دی او زما ورونو دا بهر ته راایستلی دی کنه د کور نه او دا دلته اوسېږو نو دې لپاره زه روټۍ راوړم او دې لپاره چې دی نو زه دې خدمت کوم او دې مدد کوم ملګرو دغه نه پس چې نو خاوند ته هم معافي وغوښتل چې دا ستا پلار دی ته دې مدد کولی شي دغه نه پس چې په دې ویډیو کې موږ له هم ډېر زیات عبرت دی اوس به وایو چې په دې کې موږ له څه عبرت دی په چا باندې الزام لګول نه پکار چې د یوې خبرې نه خبر نه وي که نه په بل چا باندې به الزام نه لګوي که نه ځکه چې حقیقت ته به راسي یوه خبره یو غیبت یو الزام دا څیزونه نه دي زموږ په دې معاشره کې عام دي که نه موږ ټول له پکار دي دې څیزونو نه ځان وساتو غیبت ډېر زیات خوښه شی دی او بل دا چې بلیم الزام چې کومه دی نن سبا الزامونه ډېر زیات لګي غیبت نه غیبت خو هغه څیز دی چې په تا کې او بلیم او الزام هغه څیز دی چې په تا کې نه هغه څیزونه په خلکو باندې ډېر زیات لګي خلک د معاشرې کې د څه نه خبر نه وي که نه چې په دې انسان باندې به الزام ولګي ټول به پسې د سپو په شانتې غاپي چې دا داسې کوي او دا داسې غلطۍ کوي نور به خبر نه وي چې حقیقت څه دی حقیقت نه څوک نه خبر ښه نو زما دا ویډیو هغه سپو ته ورسوئ هغه خلکو ته ورسوئ که نه زما خبرې لږې تراخې دي هغه خلکو ته ورسوئ چې کوم خلک په خلکو باندې الزامونه لګوي او په خلکو باندې خلکو غیبتونه کوي نو هغه خلکو ته ورسوئ زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ ویډیو ضرور شیر کړئ